محمود غزنوي ښه سړی تېر شوی و، عادل سړی عادل بادشاه ولو. بې احترامي موږ د هېچ چا نو قطعا یې نه کوو. ها که د مشرانو بې احترامي کېږي بیا صرف دا خبر ورکوو چې په دا ځای کې خطا یې، که وزیر یې که دفاع یې که مشر یې هر شی چې په دا ځای کې خطا یې، که نه یې خطا نو نه م واړوئ کرارې مسیلې. دا تېرو ورځو کې به ته یې ویلی زموږ وزیر دفاع چې کوم دی خواجه آصف، هغه پر محمود غزنوي بیخي ډېر ولګېد، هغه پر محمود غزنوي ولګېد. موږ ته خپل وطن ډېر محترم دی، موږ ته خپل وطن ډېر محترم دی چې څوک یې نه لري د هغو څه بیا پوښتنه وکړي. صحیح ده، که ښه دی که بد دی که تور دی که سپین دی که ظلم دی که عدل دی، بس موږ ته د هغه الله پاک دې را ښایسته کړي، الله پاک دې راته محترم کړي، الله پاک دې د ظلم خلاص کړي، د وحشت او د بدې ورځې دې الله پاک خلاص کړي، الله دې حفاظت وفرمایي. نو ده ویلی دی حالانکې وزیر دفاع دی، وزیر دفاع خو نو غټ سړی. ده ویل د محمود غزنوي چې و دا ډېر لوټیرا و، ډاکو و، هسې به راغلی د سومنات څه بیا وروره سونه و شیان ځغلول غلا کول وې. حالانکې خبره داسې نه ده. محمود غزنوي د نن څه تقریبا په 421 سنه هجري کې دی وفات شوی دی، تقریبا 1000 کاله اوس 1000 کاله کېږي چې دی وفات شوی دی. نو دی دیندار سړی و، نیک سړی و. خبره داسې وله چې ده به هر وخت په دا خبره کې ول سوچ و چې دا العلماء ورثة الانبیاء، الله رسول فرمایي علما چې دي دا د انبیاء وارثان دي. ته په دا خبره کې هر وخت سوچ من ته نو څنګه کېدلی شي. یو وخت د کوره راووتی پیدل و په پښو تاریخ فرشتې لیکلي دي، تاریخ فرشته محمد قاسم فرشته دا تقریبا هغه 3.5-400 کاله مخکې تېر شوی دی، هغه دا تاریخ لیکلی په 2 جلده کې زه لرم. نو دی راووتی چې راووتی هغه شمدان چې کوم بولي هغه شم چې بلیږي هغه څراغ مخته یو سړی روان دی شاید په پسې دی په دا رڼا کې یو طالب یې ولیدی. طالب خپل سبق یادوي چې بیا کله کتاب ته ګوري نو هلته نږدې دی یو چا یو مزدور یو څوک دکان هر شی چې یو څراغ لګېدی هغه له به راغلی کتاب ته به یې وکتل، بېرته به ولاړې خپلې مدرسې او خواته یا مسجد خواته خپل سبق به یادوي. نو محمود غزنوي ډېر زړه ورباندې وسوځل سو. چې زړه یې ورباندې وسوځل سو نو قرار راولاړ سو چې یې وکړلو چې راولاړ سولو دا څراغ چې کوم ورسره و دا یې ورکړې طالب ته دې خپل سبق وایه. د په دغه شپه ما جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب باندې لیدی. ما ته ویلې الله دې آباد لره، الله دې شاد لره چې زما د وارثانو سره دې احسان وکړي، ښه دې وکړي. دا زما زړه ته ولوېده او ماشاءالله ماشاءالله دا خوب څه اوږد دی. نو ما داسې مختصره خبره چې د هغه وکړله. نو دی ښه سړی و، تقریبا 15 کاله دی، خالي بادشاه و، عدل انصاف انتهایی زیات عدل چې دی هغه د کوي، انتهایی زیات عادل بادشاه و. نو دی چې کله پر هندوستان باندې وخت کې حمله کوله دا ډېره ناوله د خبره ده. حمله چې کوله دا نهرو والا چې دی هغه یو علاقه و هغې له چې رالی یو بت چې دی هغه په هوا کې ولاړ دی، بت په هوا کې ولاړ دی. څه ورته وکتل خو نه یو پیلر ستا نه یو رسۍ ستا، دا څنګه مسله ده؟ دا بوتان خو نو دوی وایي دا زموږ خدایان دي، ابه د دوی بیا د هغه خیال و چې زموږ خدای څنګه بغیر د پیلره ولاړ دی یا څنګه. دی راولاړ سو، علما و دا خپل مشاران دا خپل پوهان وزیران دی راوړ دا څه مسله ده؟ ول دا څه مسله ده؟ دا چیش دی؟ دی چې مرالو شاوخوا یې ورته وکتل ویې کتل چې دا څنګه مسله ده. هغه نو خبره داسې وه، داسې چاردیواري چې د هغه ول سوې وه نو دا بت چې دی هغه لوړ ولاړ دی، دا چاردیواري لوړ. پوهان خلک خو ډېر بلاوي خلک سته. د حمید میر د دغه سره انټرویو وه د زموږ خواجه آصف سره، بیا ورته ویلې ول تا ویلې دا محمود غزنوي داسې لوټیرا و پلانۍ پلانۍ. ته ورته ویلې یاره زه چې په کوم کور کې اوسېږم زما چې چیرې کور دی د هغه روډ سړک نم هم محمود غزنوي دی. د ده ګوره چې څو بچ کېدل خدای پاک کور پر هغه روډ ورکړی. محمود غزنوي ورته ویلې دا حمید میر ورته ویلې ول نو بیا چې دا مطلب دی بد سړی دی نو بیا دا زموږ د میزایل نه مو غزنوي ولې ایښی دی؟ که رښتیا دا دونه بد خلک تېر سوي دي یا غوري راواخله یا د هغه رقم غزنوي راواخله یا بل څه شي بولي
ابدالي راواخله دا ټول مشران ټول د افغانستان تېر شوي ته دوی ولې پرېښوي که رښتیا دا خبره ده بیا د دا خپل ایټم بم نم له غزنوي واړوي بل شی سخت یې وچ ودروي حمید میر ډېر بلا سړی دی شي دیواله ته ودروي چې یوه خوا یې نه سوه کولی نو دا محمود غزنوي هم دا ویشاران خلک راوغوښتل بیا یې ورته وویل چې راسئ دا څه کیسه ده خیر دی څه پېښه ده او ویشاریانو خلکو سوچ وکړ چې دا بت ولاړ دی په هوا کې ولاړ دی څه پېښه ده نو قرار یې دا وویل چې دغه دیوالونه چې کوم دي دا اوسپنه ده د اوسپنې دیوالونه یې ویلي دي او دا چې دی هغه مقناطیس دی مقناطیس کې کله زموږ ته مکشنوالي په یاد دي چې دا یوه خوا باندې دوی بلکل سره لګېدل چې په دا الټه خوا به دېواله بیا سره لرې کېدل دی راولاړ شو دیوالونه په داسې انداز وهلي وو هغه مقناطیس ولو بس پر داسې فاصله باندې دلته دغه د مقناطیس چې کم قوت و هغه دا بت لاندې نه رهي لکه دی پر هغه ځای باندې ولاړ دا دیوال چې یوه خوا ووهله بت لاندې رهیلاست او دا خبره ده د عبادتونه کول ول زموږ خدای دی په هوا کې ولاړ دی چې یو دیوال یې رهیله کوي نعوذ بالله چې دوی خدای بلئ هغه خدای لاندې پروت ولو محمود غزنوي ښه سړی تېر سوی و عادل سړی عادل بادشاه ولو بې احترامي موږ ته هېڅ چا هم نو قطعا یې نه کوو ها که د مشرانو بې احترامي کېږي بیا صرف دا خبر ورکوو چې په دا ځای کې خطا یې که وزیر یې که دفاع یې که مشر یې هر شی چې په دا ځای کې خطا یې که نه یې خطا نو نه م واړوئ کراره مسلې سره نه م واړوئ بیا به کراري سي خدا مې مطلب هغه یوه خبره درته وکړه محمود غزنوي تقریبا د 3 کالو و چې دی وفات سولو له ټیبي مړ سو ټیبي ساه یې بندېدله دا څو مرله د خپله بیماري پټه کړې وه چاته ویل نه اخر کې بیا بیماري دونه ورباندې زیاته سوله چې بیا د ده هېڅ په وسه نه وه پر بیا د هغه څخه وفات سو الله دې احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله پاک دې موږ ته دا رقم عادلان بادشاهان را نصیب کړي چې زموږ وطن د عدله څخه ډک سي یوه زنانه راغله دا اوس دې رابطه کړي سپین سرې جاڼۍ وه داسې ژړل جاڼۍ خیر دی راته وایه څه کیسه ده ول مولوي صاحب زما زوی پر ما ټکان وکړلو دا درې ګولۍ یې م راخیستې دا ګولۍ وینې دا پر ما یې ټکان وکړلو مولوي صاحب ته راته ووایه چې دا په اسلام کې تر ننه پیښه سوي د خدای روی درته نسم ته زما زامنو ته دعا وکړه چې الله پاک یې ژوندي په مځکه نه باسي دا دعا مه کوه چې نه باسي ته دعا کوه چې الله یې ژوندي مځکې ته نه کړي الله یې وبخښي الله معافي ورته وکړي ډېره لویه ستړې ده دا په دا معاشره کې در ښیم بزرګان یې ډېر دي او ګناهګاران یې کم دي دا په دې کې یو سړی پر خپله ادې یا توپنچا یا کلاشینکوف راکړي او ټکان باندې کوي نو پر لیوني سپي بیا ته چیش کوي که ستا کوله لیونی سپی رالی ته چیش کوي بیا پر هغه څه کوي نو چې پر لیوني سپي کم ټکان سړی کوي دی راولاړ شو هغه یې پر مور باندې د داسې اولاد څه پیدا داسې اولاد زموږ ډېر ملګري دي هغه اولاد نه لري یا که چیرې دي نو هغه نارینه اولاد نه لري زه ورته وایم ته ستا خپلې کور والا ته دا ووایه ورته ګوره که اولاد نه لرو دا یو غم دی او چې اولاد لرم او بیا پر ځوانه ځواني مړ سي لکه دا ځوان د منظور کیسه ما درته وکړله د قندهار د ابدالي ما درته وویل پر ځوانه ځواني 1 کاله د هغه نیویارک راغلی بیا دلته مړ سوی بیا یوه بچی پاته سوی بیا قندهار له وړی اوس که دغه زوی نه درلودی دا نه درلودنګه به ډېره لویه پریشاني وه که پر ځوانه ځواني مرګ ډېره لویه پریشاني چې کوم څوک نارینه اولاد نه لري یا اگر څه اولاد نه لري هغه ته ووایه ورته دا خبره تړلې ده ورسره دا خبره ګوره چې نه لرې به دا یو غم دی او چې لرې بیا بل یو سړی راغلی زما ټیم هم ډېر کم شو ما ته مولوي صاحب 2 زامن مې درلود ځوانان په اکسیډنټ کې دواړه په یوه ورځ مړه شول بس خبره خلاص نو دی چې دا 2 زامن نه درلودې ډېره ګټه به وایي که دا درلود او پر ځوانه ځواني ولاړو ما ورته اوس مطلب ډېر زامن نه لرو نو چې نه لرو غم یې هم نسته بس ناخبر ومې په چې نه یې خبر تاسو دې ته اندازه ولګئ دا څنګه مسله ده پوه سواست پرون یو ډېر محترم سپین سرې زنانه راغلې ولا خلک ما ته مولوي صاحب تعالی څنګه ښځې راځي زه ورته وایم نو به ډېر لوی سپی یې چې دا خبره کوي دلته راسه مسجد ته کښېنه بیا به تا درک درکړي خبرې به سره جوړوئ نه چاته اجازه نشته خاصې پر درواغ ځای جهنم نه راځي نو چې زه جهنم نه راځم نو ته ما څه کوې نو چې زه درواغ وایم جهنم نه راځم نو ته ما څه کوې
نو ډېره په ژړا ډېره په خوارۍ یو رقم راوختل او مولوي صاحب زما بچی و ما ته 3-4-5 ورځو چې راپاته سو خاویل مې شهید سو 3-4-5 ورځې رالویه وایه ځوان سو واده مې ور وکړ بچیان یې سول اوس یې کډه راسه وکړله قسم ده که په خبره یم چې دی چیرې دی یو داسې لاره خو راوښیه چې خالد دا زوی پیدا کړه نمبر مور نمبر یې راته بند کړی دی څه کوې ظالمه ای کونډه ای مظلومه ای غریبه او تیره لویولې دې دپاره د دې دپاره څونه ستړي خبرې دي او څونه ستومانه خبرې دي او زما او ستا وطن په ډک دي د خبرې څونه به یې ژړلي سم د زه تر د باندې ورسره راووتم الله رب العزت په ما ژوندی په مځکه نه باسي زه څه وکړم بس دا څه وایي چې دونه را پیدا سي چې ژوندی دي به زه نور یو شی نه غواړم چې دی خدای دې نه کړي نه چې دی یو ځای تللی مړ نه وي به زه هم چې ژوندی پروا نه لري زما خدمت یې نه کوي چې دی جوړ روغ یې ژوندی په امان یې زه بل شی نه غواړم وایي څنګه خبرې دا څه حال دی دا څنګه مجلسونه دي دا سړی لمونځ صحیح کېږي د دې سړي کلمه صحیح کېږي بیا چې املایان هغه د درواغو د جنازې لمونځ ورکوي دا صحیح کېږي استی 3-5 هغه تی خو هم ډېر فارغه یې د جنازې لمونځ هسې نارې مې د ځانه جوړې کړې 5 صفه جوړ کړئ اوس قرار ودرېږه نارې مه وه د بل مړی دی د بل مه ګایږه پرېږده هلته ملا د چیش دپاره دی ته ستا په دې درو څپو راګرځه دا هغه سړی دی چې له موره غورځېدلی وي دا هغه سړی دی چې مور مې شپه ورځ ژړل چې خدای زما زوی به چیرې دا هغه سړی دی چې مور یې تختې ته ورسېدله د ولاړه کډه جنې وکړه په دې کې څه خبرې سره جوړوو بیا چې جنې مړه سي بیا د درواغو چې د مور خبرې کېږي دی بیا درواغ وایي د سترګو وشکې درواغ به نه وایي د دروغجن زو ته خو منافق یې ستا چې مور ژوندی وله تا ناراضه وه ستا چې بابا ژوندی وله تا ناراضه وه څومره ستړي خبرې دي یاره دا څومره د زارۍ د ذلت خبرې دي د بابا او د ادې نافرماني کول دا په غټو کبیره ګناوو کې ده د الله سره شریک نیول دا ډیره لویه ګناه در دې په اخوا لویه ګناه نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فورا په څنګ کې دا خبر ورسره وکړله وعقوق الوالدین بابا او ادې زیرول د بابا او ادې نافرمانی کول د بابا او د ادې فرمانبرداري نه کول ان الله رسول فرمایي دا ډیر لوی ګناه ده او اشد ګناه ده او سخت ګناه ده زه په دې حواله صرف یو خبره درته وکم زما مجلس بل خواته دی علامه بیهقي په دلائل النبوه کې یو حدیث نقل کړی دی حدیث دا دی حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ دا د ادې پورې درته وایم دا د بابا او د ادې پورې درته وایم حضرت انس فرمایي وای مش په مدینه کې وای و زنان رالا ایمان او اسلام راوړیو هجرت یې وکي مدینه لراله چراله نو د دې سره خپل زوی ور سره دی تقریبا داغه د ځوان سوی یا ځوان سوی نه 14 کاله 14 کاله 15 کاله زوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ادې د صحابه کړه د چا کړه ولېجله یا د خپل ازواج مطهرات سره په خپل کور کې د زنانو سره کړه او دا بچی چې کوم دی دا د اصحاب صفه چې په هغه زمانہ کې د پیغمبر علی السلام مبارک طالبان ولو لا هغه سره کوي ورځ تیرې دی نو مدینه شریف لره یو وباراله بیماری رااله نه جوړی رااله چې بیماری نه جوړی رااله دغه بچی چې کله اوس نوې راغلی دی د خپل ادې سره هغه بیمار شو چې ناجوړ سلو مریض سلو په داغه بیماری ناجوړي او مرض کې د مړ شو چې مړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل سترګې ور پټ کړل دا غسل د کفن د پن ترتیب برابر کړي نو اوس حضرت انس فرمایي چې مړ و دې طالب ته غسل ورکوي نو پیغمبر علیه السلام ویل چې تاسو مور خبره کوي هغه غریب به وایي چې یاره د څونه لوی ازمایش سره مخامخ سولم یو زوی می واغه می مړ شو اوس ته خبره کوي نو اوس چې د الله له جانب راغلی دا
نو بیا څوک ورلو ادې خبره کړه د دې طالب جان د دې صحابي چې خبره کړله نو بیا دا په منډه راله د مور زړه دی یار د مور زړه دی د مور زړه له ادې پوښتنه کولی سي له کوروالا او له خوره پوښتنه نه سي کولی چې د ادې زړه به څنګه یي دا چې څوک یې لري هغو ته پته نه لګېږي چې نه لري هغو ته پته سوله ور معلومه سو اوس واره نه ورته خوري نو دغه مور چې راله زوی یې پروت دی غسل کفن دفن کیسه شروع ده نو دا مور یې راله حضرت انس فرمایي د دې خپل زوی و پښو ته کښېنستله چې کښېنستله نو د خپل زوی پښې ونیولې نو یې الله ته وژړل ولې الله دومره ازمایښتې را باندې راوستی چې زه توان نه لرم زه نسم برداشتولی زه نسم زغملی او یا الله پر ما د دومره لوی مشکل راوستی ما چې پخوا د بتانو عبادت کوئ زما زوی نه مړ کېدی چې ما ستا عبادت شروع کړي ایمان مې راوړی اسلام مې راوړی کلمه مې وویله زما زوی مړ سلو او زما سیلیانې به ما ته څه وایي چې تا د بتانو عبادت کوئ زوی دې نه مړ کېدی جوړ روغ و چې تا د الله عبادت شروع کړي زوی چې دی هغه دی الله در څه واخیستی دې دا دعا کوله وای په خدای قسم که دا دعا ختمه سوي حضرت انس فرمایي دی الک پښې وښورولې راپورته سو دا کپن یې له مخه لرې کوي فرمایه حضرت انس رضی الله تعالی عنه وای دغه الک ژوندی سلو دا راپورته سلو دته الله دومره ژوند ورکوي چې د ادې وفات شوه لا دی ژوندی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفات سو لا دا الک ژوندی و دا ولې دا د ادې د زړه راوتلې دعا وه چې الله رب العزت هغه دعا په خپل دربار کې رد نه کړله چې په څومره اخلاص په څومره درد او په څومره ژړا په څومره عظمت باندې دی د الله په دربار کې دعا وکړه الله رب العزت مړ زوی ولره ژوندی کړي دا اوس دا خبره نه ده چې دا نو د هغه وخت زمانې یو ادې ولا نو بس هغه زوی نه د ادې احترام او قدر دا روان دی دا تر قیامته پورې روان دی حتی چې د چا ادې خدا نه خواسته کافر یې مشرک یې لا هم د دې تر قدمو لاندې د بچي جنت چې دی هغه سته د دې احترام کول د دې اکرام کول د دې خدمت کول د دې خیال ساتل د کفر په حواله نه د انسانیت و د ادیتوب و د زویتوب په حواله باندې لګوره خبره دا د عزیزانو چې یوه زنانه یوه ادې د الله په دربار کې الله ته ژاړي چې زه غواړم دا زما زوی به داسې کېږي نه او الله رب العزت یې زوی راپورته کوي الله رسول فرمایي کبیره ګناه وي د الله سره شریک نیول او عقوق الوالدین د بابا او د ادې نافرماني کول د بابا او د ادې دا چې څوک لري تاسو کوشش وکړئ عزیزانو بابا راضي کوي ادې راضي کوي نو د الله رسول فرمایي ګوره الله به ستا په رزق کې برکت واچي الله به ستا په ژوند کې برکت راولي یو بزرګ فرمایي علامه قشیری رحمه الله هغه وایي زما زوی ډېر ناجوړه سلو چې ناجوړه سلو نو نږدې و چې مړ سوی وای و مرګ ته ورنږدې سلو نو ما خوب لیدی په خوب کې ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک وویلې ولته دغه د شفا چې کم آیاتونه دي د دې څه ولې غافله یې ولې لیرې یې دا د شفا چې کم آیاتونه دي ته ولې له دې څه لیرې یې ولې غافله یې دی وایي زه چې راپورته سوم ما قرآن پاک وغوړوئ په قرآن پاک کې ما تقریبا څو ځایونه داسې شپږ آیاتونه پیدا کړو چې په هغه کې د شفا خبرې دي اولنی آیات ویشفي صدور قوم مؤمنین دا د سوره توبه 14 آیات دی دویم وشفاء لما فی الصدور دا د سوره یونس 4 آیات دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيها شفاء للناس پدا کی دا د سوره نحل نشبتم آیات دغه می پیدا کی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا د بنی اسرائیل سوره بنی اسرائیل اسرار واخله هغه دو اتایم آیات واذا مرضت فهو يشفين دا د سوره شعراء
اتیایم آیات دی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء د فصلت یا حامیم سجده دا څلوېښتم آیات دی وای زرا ولاړ سولم دا آیاتونه ما ولیکل بیا می قرار مطلب هغه پر کاغذ ولیکل اوبو ته می واچول دغه اوبه چې دغه ما زما اوبه چې ته ورکړلې ول زما بچی داسې جګ جوړ سو لکه زولني چې چا وراچولي او د زولنو څخه خلاص کې شو ته زنجرال لوېدلي ولو قرار را ولاړ شو زنجیر دی ځینې خلاص کې څنګه سړی آزاد سي وای دا زما بچی الله پاک په دغه آیاتو سره ما ولیکل پر کاغذ بیا مې اوبو ته واچول د هغه اوبه چې دي هغه ما ورکړلې الله پاک صحت ورکوي خوب حجت نه دی خوب د انسان د پاره دلیل نه دی مګر ها دا خبره ده چې تجربه ده اوس دغه خوب چې دی هغه د قرآن او د حدیث خلاف نه دی که د قرآن او د حدیث خلاف وای بیا دغه خوب چې دی هغه د منلو نه و بیا دغه خوب چې دی هغه حجت نه و دا اوس خو نو 2024 کال چې دی هغه پر ختمېدو دی 25 چې دی هغه پر نوي کېدو دی خبره داسې د عزیزانو مسلمان انتهایی زیات غافل دی انتهایی زیات غافل دی موږ ته په لمانځه کې الحمدلله لمونځونه خو کوو په هر رکعت کې موږ دا وایو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم یا الله د صراط مستقیم لار چې د هغه ماته را نصیب که ماته هدایت را نصیب که د صراط مستقیم د صراط مستقیم سمرات قرآن و حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت او نقش قدم او طریقه ده اوس چې نو زه په هر رکعت کې دا توری وایم او بیا زه راولاړ سم زه د غیرو پر لار باندې روان یم نو ستا څه خیال دی چې د اهدنا الصراط المستقیم څخه زه خود به خود هټاویږم که نه هټاویږم ګوره زه دا وایم چې الله پاکه ته ماته صراط مستقیم را نصیب که او بیا زه پر لار روان یم د یهودو نصاراو نو دلته چې اهدنا الصراط المستقیم وایم نو دا خو بیا درواغ سولو نو اهدنا الصراط المستقیم چې زه وایم خو معنا دا ده پر دغه لاره به زه روانېږم نو بیا به اهدنا الصراط المستقیم که زه لمانځله نه راځم دا وایم چې الله ماته صراط مستقیم را نصیب که که زه زکات نه ورکوم بیا دا وایم چې الله ماته صراط مستقیم را نصیب که نو دا نو کله کېدلی سي یو سړی روان دی کابل لره او د مخ دی د کراچي و طرف ته نو چې دی روان سي نیت د کابل مخ د کراچي و خواته ستا څه خیال دی په 15 کاله به دی کابل ته ورسیږي نسی رسیدلی یو نو دا څنګه کېدلی سي چې زما او ستا مخ چې دی هغه د یهودو نصاراو طرف ته دی او غواړو اهدنا الصراط المستقیم دا نو کله کېدلی سي نو چې سړی کله د غیرو پر لار روان سو خود به خود د اهدنا الصراط المستقیم څخه دی لرې کېږي الله فرمایي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان ته د الله پاک کوم خبره دوکه کړې اے انسان د الله کوم خبره دوکه کړې ته کوم خبره دی دوکه ته چولې چې یاره پروا نه لري زبدا وکم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي الله زدي خبره دوکه کړم چې ما 15 ورځې مخکې ګناه وکړله نو تازه 4 ورځې مخکې تبا نه کړم ما 4 ورځې مخکې ګناه وکړه تا 3 ورځې مخکې زه تبا نه کړم ما 2 ورځې مخکې ګناه وکړه تا پرون زه تبا نه کړم نو ما نن ګناه وکړه زما د هغه یقین دی چې نن سبا بیا نه تبا کوې نو په دې وجه زه چې سویم زه دوکه سویم دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي خبره داسې ده عزیزانو چې یو د عیسایانو نوی کال دی یو د مسلمانانو دی د عیسایانو نوی کال چې دی هغه د عیسی علیه السلام د پیدایش چې دا 2025 مو شروع کیږي د دې معنا دا ده چې د عیسی علیه السلام د پیدایش 2025 کال چې دی هغه شروع کیږي که څوم په دې کې ډېر رد و بدل راغلی دي سره بدل کړي دي خو بیا دا مشهوره خبره چې د هغه د هغه اخیستل کیږي سنه عیسوي یعنی عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او د مسلمانانو سنه چې د هغه هجری بلل کیږي هجری معنا چې پیغمبر علیه السلام له مکې هجرت وکړي مدینې له رالی 1440 کال وس روان دی نو د پیغمبر علیه السلام ژوند چې دی هغه په مکه کې وخت تیر کړي بیا رالی هجرت یې وکړي مدینې ته د دې هجرت 1440 کال چې دی هغه شروع دی او عجب خبره دا ده زموږ اسلامی کال او عیسوي کال په مابینځ کې فرق څه دی فرق دا دی
عیسوي کال چې دی هغه د شپې پر 12 بجې باندې کال رانوی کیږي صحیح سلو یا ورځ چې دا غره نوې کیږي یا دا غره کم هغه تاریخ چې دی هغه بدلیږي د مسلمانانو سنه هجری چې کومه ده د هغه کال چې رانوی کیږي لکه د عیسوي کال پر 1 د جنوري رانوی کیږي د مسلمانانو سنه هجری چې کومه ده اسلامي کال هغه پر 1 د محرم چې دی هغه رانوی کیږي بس اوس عجب فرق دا دی دا عیسوي کال چې دی هغه د شپې پر 12 بجې تاریخ اوړي نو خلک ناري شراب فحش رقص نوبت دوره چې جوړه کړي او د مسلمانانو د چلمر پریوتی مثلا ته فرض کا چې نن دغه آخري تاریخ د اسلامي میاشت دی او الته بیا چې دی الته نوې کال شروع کیږي نو چې مازیګر لمر پریوتی دلته مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر دا نوې کال را نوې سلو د دغه ځای څخه شروع کیږي غروب آفتاب چې لمر پریوزي اوس ترته وګوره د مسلمانانو کال چې دی هغه پر اذان نه شروع کیږي لمر پریوتی اذان شروع الله اکبر الله اکبر او دا بل کال چې دی عیسوي هغه د شپې پر 12 بجې دی هغه په بدکاری او په شراب او په رقص او په پټاخو په دربي او په نارو شروع کیږي اے مسلمان ته پر کوم رواني پر کوم رواني دا ته چې کوم دا چمونه کوي چې نوې دغه نیو ایر چې دی کوم بولی نوې کال چې دی مانځنګ بولی دا ته د چا پر لار رواني او ظالم لږ مخشاته وګوره که یو کافر را ولاړ سو د مسلمانانو نوې کال لمانځي د لمانځو د روزې ترتیب یې کوي نو بیا مسلمانان دغه وایي د په کوپر کې شک دی دا کافر نه دی مسلمان دی او نو دا رقم خبره ده نو چې یو مسلمان د کافرانو پر لار باندې روان یې نو ستا څه خیال دی و دا کافر ته شک نه وربیږي د په اسلام کې دا مسلمان نه دی دا کافر دی او بیا چې کله یو سړی د غیر پر لار باندې روان د يهودو نصاراو شیطان راضي کیږي ستان نفس راضي کیږي او چې کله مطلب ته د غیر پر لار روان وي الله ناراضه کیږي د الله رسول چې دی هغه ناراضه کیږي او زم دا غواړم چې الله راضي کم تم دا غواړي چې الله راضي کې زم غواړم تم غواړي چې د الله رسول چې دی هغه راضي کو دا بیا کېدلی نشي دا قطعا کېدلی نشي مکه وای د غیر پر لار باندې مور سره ځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه زمانه را روانه د زما امت به د غیر سره داسې شی په شی سي چې هغه لویش پر لویش غاز پر غاز اته څه وزره به فرق نه صحابو پښتنه وکړه چې یا رسول الله يهود نصارا شه ونو فمن نو څوک شه و زما امت به د يهود نصارا سره داسې برابر سي چې هیڅ امتیاز او پہچان بیا پاتې نشي هیڅ یو معرفت په پاتې نشي چې دا هندو دی که مسلمان دی دا مسلمان دی که عیسائی دی دا مسلمان دی که يهودي دی دا فرق چې دی هغه به ختم شي دا د الله رسول فرمایي او بیا جمع خبره دا د عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په مابین کې فرق د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د عیسی علیه السلام په مابین کې فرق د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په مابین کې تقریبا 100 کاله فرق دی صحیح سلو او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه السلام په مابین کې فرق تقریبا 1590 کاله دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره 1590 کاله بعد چې دی هغه راغلی دی وساجب دا د هغه 100 مطلب هغه 2025 سونه 2000 کاله تیر شوی دی موږ هغه خپل کړی دی چې دا 1400 کاله دی هغه مې پرې شي دی په خوانی شي چې د غیر دی هغه خپل کړی دی خپل شي چې د الله او رسول له جانبه و ما او تاسو شول سوی دی هغه مرچ دی هغه غرزولې دی من تشبه بقوم فهو منهم چې کم څوک د چا چمونه کوي دا ابو داود حدیث دا په هغه کې شمار دی دا د هغه څخه دی دا په هغه کې شمارل کیږي او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې دوه شیطانان سره ملاوس الله رسول فرمایي یو ډیر چاغ بل ډیر ډنګرو پښتنه وکړه ولې داسې ډنګر یې خیر خو به یې کمزور یې هغه ورته زه د مسلمان سره یم پر هر شد الله نوم وایي پر هر شي بسم الله وایي ګر سماته شي نه پاتې زی ور سره وخورم دا بل ته ول تول دومره چاغ یې تیار یې هغه ورته ویلې ول زه بیا د مسلمان سره یم هغه ګر بسم الله ته پام لا نست چې هر شي خوري زی ور سره خورم بزوم شي